سلامونه ستړي مه شئ. د وظیفې اخیستلو لپاره او د شارټ لیست کېدلو لپاره یو له مهمو شیانو څخه هغه د یو بهترین سی وي درلودل دي. زه د 2015 کال راهیسې مختلفو ځایونو کې ما هغه شخصي وي، دولتي وي، انټرنیشنل NGOs وي، ما مختلفو ځایونو کې کار کړی ده او ما خپله سی وي جوړه کړې ده. همغه سی وي ما کوم جاب لپاره چې اپلای کړی ده همغه جاب لپاره زه شارټ لیست شوی هم یم او اکثره ځایونه داسې وو چې ما خپله ریجکټ کړي دي. زه ورته وایم چې یا ماش کې جوړ نه وي راغلی یا نور مسایل وي، ما خپله ریجکټ کړي دي. نو نن زه تاسو سره د خپلې سی وي فارمټ شریکوم او مکمل د هغې ایډیټ کولو طریقې زه تاسو ته درښیم چې څنګه تاسې کولی شئ چې هغه ایډیټ کړئ. دا سی وي چې ما 2015 کال راهیسې زه اپډیټ کوم، د مارکیټ مطابق یې جوړوم، دا تاسې لپاره هم ډېر مثبت تمامېدلی شي. که تاسې هر یو برخه کې یاستئ، نه یوازې کمپیوټر ساینس، هره برخه کې تاسې یاستئ، نو دغه سی وي تاسو سره ډېره ګټه کولی شي. نو راځئ د کمپیوټر سکرین ته او زه تاسو ته دغه د سی وي ایډیټ کولو مکمله طریقه درښیم او دغه سی وي فارمټ چې کوم ده دا به زه خپل ټلیګرام چینل کې د خالد دانشیار په نوم باندې دی، لینک یې زه د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې هم تاسو ته در اچوم چې تاسې کولی شئ چې هغه جوین کړئ، واتساپ چینل جوین کړئ. زه دغه فارمټ دواړو ځایونو کې شیر کوم، تاسې هغې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. او یو مهمه خبره د دې ایډیټ کولو څخه مخکې هغه دا درته وکړم چې هر یو پوزیشن لپاره تاسې اپلای کوئ، که یو کال تیر شوی وي نو داسې مه کوئ چې همدغه سی وي تاسې استفاده کړئ. کوشش وکړئ چې هغه د جاب ډسکریپشن ولولئ، د همغه مطابق به خپله سی وي اماده کوئ. نو راځو د کمپیوټر سکرین ته. خیر ګورئ، دغه زما د سی وي ټمپلیټ ده. زه ورډ فایل کې به زه تاسو ته در کوم چې تاسې په اسانۍ سره مکمل ایډیټ کړی شئ. زه کوم ریل چې کوم زما ډیټا ده دا ټوله په دې کې موجوده ده، تاسې کولی شئ چې دا وګورئ، د همدې مطابق یې جوړ کړئ. مثلا د اپلیکیشن لیټر ده چې دا ډیر زیات مهمه ده. اکثره چې کوم شخصي یا انټرنیشنل NGOs دي هغوی اپلیکیشن لیټر ته ډیر زیات اهمیت ورکوي. نو دا باید تاسې داسې منظم جوړ کړئ چې کله یو د منابع بشري رئیس ده یا HR ده یا مدیر ده هغه دا ګوري، باید متاثره شي ستاسې د سی وي نه او دا چې لولي او باید مکمل ولولي او تاسې باید شارټ لیست کړي. ځینې داسې سی وي وي چې هغه یې 1 پیج سی وي او هغه چې HR وګوري، مدیر وګوري، هغه څنګه کوي بیخي یو بغل ته ږدي او تاسې بیخي هیڅ نه شارټ لیست کوئ. نو تاسې به داسې سی وي منظم برابروي چې هغه مدیر دی، هر څوک دی چې هغه ستاسې سی وي په لیدو سره متاثره شي چې تاسې سی وي واقعا هم د پوزیشن لپاره برابره ده. نو تاسې به څه کوئ؟ دلته به ډیټ لیکئ. کوم ډیټ به تاسې لیکئ چې کوم یو تاسې اپلای کوئ، په کوم ورځ باندې تاسې اپلای کوئ. ګوره 2026 ده، زه که چېرته راځم دا 2026 کومه، زه ورته یم چې جنوري نن 13 تاریخ ده. دا ویډیو چې زه ریکارډ کوم نن چې دا جنوري 13 2026 تاریخ ده. دلته به کوم پوزیشن ده چې تاسې اپلای کوئ هغه به لیکئ. مثلا تاسې اپلای کوئ چې ویب ډیولپر پوزیشن ده، دا کلر باید تاسې چینج کوئ. کلر کولی شئ له دې ځای نه مکمل د ټیکس کلر به زه تور ته واړوم چې باید پکې سور نه وي. دلته راځم ورته وایم چې ویب اپلیکیشن ډیولپر. ګوره چې هر یو پوزیشن لپاره تاسې اپلای کوئ، اکبر سایټ کې یا په جابس ویب سایټ کې به تاسې هغه ګورئ، همغه ټایټل به راخلئ، همغه ټایټل به په دې ځای کې لیکئ. بل د جاب لوکیشن کوم ځای کې ده، کابل افغانستان، که هغه هرات وي هرات کې به تاسې لیکئ، که ننګرهار وي ننګرهار کې، که هر یو ولایت وي تاسې به لیکئ چې دلته دغه ولایت ده، زه دغه ولایت کې دغه برخې ته اپلای کوم. کومه کمپنۍ ده، مثلا تاسې د کمپنۍ نوم لیکئ چې هغه هر یو کمپنۍ کې په دې ځای کې به د کمپنۍ نوم ولیکئ. دلته ګوره دا یو ډیټیل چې دا زما د مسلک مطابق برابر شوي دي، خو دا به څنګه تاسې ایډیټ کوئ؟ راځو دې ته وروسته. بل چې دلته به خپل نوم ولیکئ چې تاسې هر څه نوم وي دا دلته به ولیکئ. دلته واتساپ یا د موبایل نمبر دلته به تاسې هغه ولیکئ. همچنان دلته به مو ایمیل ولیکئ، دا به تاسې پاک کړئ او دلته به خپل ایمیل ولیکئ. که ویب سایټ لرئ، کوم پورټفولیو لرئ هغه به دلته ولیکئ، که نه همداسې به یې پرېږدئ. بل چې دی راځو لاندې، دلته په لاندې برخه کې دلته د دې کې به تاسې خپل نوم ولیکئ. همچنان دا پرسنل ډیټا کې چې دا پرسنل ډیټا کې تاسې به خپل د پلار نوم ولیکئ، همچنان د پیدایښت نیټه به مو ولیکئ او همچنان عمر به مو ولیکئ. پلیس آف برث په کوم ولایت کې تاسې پیدا شوي هغه ولیکئ، نارینه ښځینه دا به هم تاسې کولی شئ چې اصلاح یې کړئ.
ښه میرټل سټیټس د اکثره ځایونو کې دې ته هم اهمیت ورکول کېږي، کتل کېږي چې دا مجرد ده یا هم واده شوی ده، واده یې کړی ده، دغه به هم تاسې کولی شئ چې دلته ولیکئ. همچنان اډرس ده دلته دلته تاسې کولی شئ چې د خپل د کور ادرس مکمل په دې ځای کې څنګه کړئ، مکمل دلته ادرس ورکړئ. همچنان دلته پکې دی چې موبایل شمیره مو دلته بیا کولی شئ چې تاسې ولیکئ، ایمیل مو لیکلی شئ، ویب سایټ مو لیکلی شئ. دلته ګورئ ابجکټیو. د ابجکټیو نه مطلب دا ده چې تاسې ولې غواړئ چې د ارګنایزیشن سره جوین شئ. نو دلته ځینې هغه پوینټونه ما لیکلي دي چې یو مدیر وي، هر څوک د سی وي ګوري نو هغه متاثره کوي. نو تاسې څنګه ځان لپاره ایډیټ کولی شئ، هغې ته وروسته راځو. ګوره دلته به تاسې څه وکړئ، په کوم ځای کې چې تاسې کار کړی ده نو هغه به دلته لیکئ چې کوم پوزیشن باندې تاسې کار کړی ده، کوم ځای کې مو کار کړی ده. ګوره دلته به تاسې د کمپانۍ نوم لیکئ او په کوم ولایت کې مو کار کړی ده، د کوم وخت څخه تر کوم وخت پورې تاسې کار کړی ده هغه به دلته ولیکئ. او همچنان به تاسې دلته څه کارونه تاسې په هغې ځای کې کول هغه به دلته په لنډ ډول باندې ولیکئ. همدې طریقې باندې څومره ځایونو کې چې تاسې کار کړی وي دا به تاسې کاپي کوئ او دلته به یې څنګه کوئ، پیسټ کوئ به. نو دا هغه په ځایونه دي چې ما خپله پکې کار کړی ده، دا تاسې کولی شئ چې لرې کړئ له دې څخه. ګوره داسې به یې کولی شئ چې مثلا زه غواړم چې دا لرې کړم، ګوره ما له دې څخه لرې کړه، نو دا به زه پرېږدم. راځو لاندې دلته د ایجوکیشن برخې ته چې کوم زده کړې تاسې کړې دي. ګوره دلته ما لیکلی ده چې ما ماسټر کمپلیټ کړی ده، په کوم ځای کې مې کمپلیټ کړی، په دغه ځای کې مې کمپلیټ کړی ده. او همچنان ما لیکلی ده چې کوم ولایت کې ده او په کوم تاریخ څخه کوم تاریخ پورې. البته تاسې کال ولیکئ، کفایت کوي. بیچلر ډیګري ما کوم ځای کې کړی، په دې ځای کې. که تاسې ماسټر نه وي کړی تاسې دا لاین ورڅخه بیخي داسې پاکولی شئ. او مکتب نور چې کوم مهم تاسې سرټیفیکیټ لرئ هغه به هم تاسې دلته ولیکئ. دلته په کوم ځای کې تاسې مکتب ویلی وي نو هغه به هم تاسې په همدې ترتیب سره لیکئ. داسې به نه کوئ چې مکتب مو پاس لیکلی وي ورپسې څه نور کورسونه نه، په آخر کې تاسې د بیچلر ډیګري یا هم د ماسټر ډیګري هغه کوم ډیټیل چې دی هغه لیکئ. نه داسې به نه کوئ، پاس نه به شروع کوئ چې کوم تاسې اول کړي دي هغه به هلته لیکئ. بیا چې دی کوم پروجیکټ مو تاسې کړي دي، که په ویب ډیولپمنټ کې یاستئ یا تاسې کمپیوټر ساینس کې یاستئ نو تاسې ته دا برخه پکارېږي. او که تاسې بله برخه کې یاستئ او کوم پروجیکټ نه لرئ نو تاسې کولی شئ دا برخه یې ورڅخه بیخي لرې کړئ. ښه دلته راځو د سوشل میډیا پروفایلونو ته. تاسې کوشش وکړئ، ما څو ځلې ویلي دي چې تاسې دغه خپل سوشل میډیاګانې چې دي دا باید تاسې اپډیټ وساتئ. په هغې ځای کې تاسې باید خپل فعالیت وښیئ چې خلک تاسې دا وګوري، ځکه اکثره خلک دې ته هم اعتبار ورکوي. یو نفر د یو کمپنۍ هایر کوي، د هغې په اړه بیکګراونډ یې ګوري، حتی ستاسې فیسبوک پیجونه ګوري، ستاسې پروفایلونه ګوري، تاسې سرچ کوي په فیسبوک کې، په نورو ځایونو کې. نو بهتره بیا دا ده چې تاسې خپل پروفایل، خپل عکس هلته منظم ولګوئ، خپل نوم مو منظم ولیکئ، خپل پروفایل مه هایډ کوئ، هلته چې کوم پوسټونه تاسې کړي دي هغه منظم وساتئ. نو دلته مو هغه ټول خپل لینکونه دې ځای کې اضافه کوئ. اوس ګوره دلته ما پکې پښتو ټایپنګ چې کوم زه لینک لرم هغه ما دلته اضافه کړی. نو که تاسې په پښتو پښتو ټایپنګ ډاټ کام کې تاسې ټایپنګ کړی وي نو تاسې پروفایل هلته جوړیږي، نو تاسې هغه پروفایل هم دلته کولی شئ چې اضافه کړئ. نو تاسې بیا یو نفر چې راځي په دې باندې کلیک کوي، هغه څه کوي، ستاسې پروفایل ګوري چې آیا د دې ټایپنګ سپیډ یې څومره ده، نو هغه هم دلته په ویب سایټ کې تیار معلومیږي. هغه تاسې کولی شئ چې دلته وګورئ. ګوره هغې باندې ما کلیک وکړه، دلته زه راغلم او په دې پروفایل ته تاسې ټایپنګ سپیډ دلته ښودل کېږي. دا هم یو مثبت پوینټ کېدلی شي چې تاسې دلته اضافه کوئ. همچنان د انګلیسي برخه کې آسان ټایپنګ چې کوم دا دواړه ما جوړ کړي نو تاسې کولی شئ چې دلته ټایپنګ وکړئ، پروفایل ځان ته پکې جوړ کړئ، ډېر په اسانۍ سره جوړولی شئ. په یو کلیک سره پروفایل جوړ کړئ او دلته یې لینکونه اضافه کړئ. لینک اضافه کولو لپاره به څه وکړئ، دلته خپل پروفایل ته به راشئ. ګوره لیډر بورډ ته هم راتللی شئ، یا تاسې کولی شئ دلته په دې باندې کلیک وکړئ، دلته پروفایل راځي، هغې نه وروسته به تاسې دا لینک دې ځای نه کاپي کړئ، یا به د لینک کاپي باندې کلیک کړئ، لینک مو کاپي کېږي، هغه به راوړئ، دلته به د دې په ځای باندې به اضافه کړئ. ښه له دې وروسته راځو د سکلز برخې ته. سکلز مطلب مهارتونه دي چې کوم مهارتونو باندې تاسې پوهیږئ. دلته به ټول تاسې په دې ځای کې ولیکئ. دا چې کوم هغه مهارتونه دي چې کوم ورباندې زه پوهیږم نو تاسې کولی شئ چې دا له دې ځای نه اصلاح کړئ. همچنان راځو انټرسټ ان هابیز ته چې تاسې په څه شي کې علاقه لرئ او څه شي سره ډېره مینه لرئ. نو دلته ما لیکلي دي چې دغه برخې دي چې دا زما خوښیږي. همچنان لنګویج اینډ پروفیشنسي ده. تاسې که چېرته دري زبان دي، په فارسي زبان دي، نو تاسې کولی شئ چې دلته دا دري کې تاسې نیټیف ولیکئ، او دا کولی شئ چې کومه بله ژبه وي نو بله ژبه هم تاسې په دې رقم ورسره اضافه کولی شئ. چې ټیب ووهئ نو دلته به بله ژبه پکې اضافه کېږي. ورډ پروګرام باندې به حتما تاسې پوهیږئ. ښه دې ځای کې ریفرنس ده. پریفرنس کې ما داسې کړي دي
چې ما لیکلی دی چې که چیرته ضرورت وو نو زه کولی شم چې ریفرنس هم دلته پکې تاسې لپاره آماده کړم. خو که تاسې لیکئ نو تاسې کولی شئ دلته ولیکئ چې نیم یې څه کاره ده، نوم یې څه شی ده او د هغه ایمیل به ولیکئ چې دا یې تاسې یو ریفرنس ده. مثلا چې هر څه د هغه ایمیل وي چې هغه ته ایمیل کوي یا زنګ کوي نو هغه باید تاسې دلته ورته آماده کوئ. ښه نو ګورئ دا خو هغه مسایل وو چې تاسې کولی شئ چې مینولي چینج کړئ. خو که چیرته تاسې مثلا غواړئ چې هغه تاسې د یو پرمپټ په ورکولو سره چیټ جی پي ټي باندې اصلاح کړئ، د هغې لپاره ما تاسو ته یو پرمپټ جوړ کړی ده چې دغه یو پرمپټ ده چې دې کې به تاسې څه کوئ. دا به هم زه تاسو ته په ټلګرام چینل کې هلته اضافه کوم. دلته به تاسو څه وکئ، ما ګوره پرمپټ داسې لیکلی ده چې ریرایټ د فالوینګ سی وي پروفیشنلی، ریپلیس د نیم ښه دغه وغیره وغیره نومونه چې کوم ډیټیل چې دا پکې څنګه کا ریپلیس کا. دلته چې تاسې هر څه نوم ده، اوس مثلا تاسې که چېرته ډاکټر یاستئ نو دلته به تاسې څه ولیکئ، ډاکټر احمد رحیمي، چې هر نوم تاسې وي دلته به دا ولیکئ. پرمپټ کې به نور تغییرات نه راولئ او بیا به څه وکړئ، کوم پوزیشن ته چې تاسې اپلای کول غواړئ چې هر یو پوزیشن یې وختي ما تاسو ته وویلې چې اکبر سایټ وي یا جاب سایټ وي، په هغه ځای کې به پوزیشن به راکاپي کړئ، دلته به یې واچوئ. کوم ایجوکیشن دی تاسې، کوم ایجوکیشن چې دی په کوم ځای نه تاسې میډیکل کړی ده، هر برخې نه چې تاسې فارغ یاستئ هغه به دلته ولیکئ. ټول به دانه دانه ولیکئ. ګوره دلته اضافه کولی هم شئ چې هر څه وي څومره ایجوکیشن تاسې کړی وي دلته اضافه کړئ. کوم سکلز باندې تاسې پوهیږئ هغه به ټوله دلته ولیکئ. که اضافه کوئ دلته اضافه کولی هم شئ. او همچنان ورک اکسپیرینس، کوم ځایونو کې تاسې کار کړی ده هغه به هم دلته اضافه کوي په دې رقم ته. دا چې مو کله اضافه کړه دلته لوکیشن به ته هم داسې کولی شي اضافه کوي. او همچنان دلته مو کومه سی وي چې ما تاسو ته درکړې ده دا به ټول له دې ځای نه کاپي کوئ او راوشئ دې ځای کې به یې پیسټ کوئ په دې رقم. اوس به څه وکړئ، دا ټول به کاپي کوئ او راوشئ چیټ جی پي ټي ته. زه راځم چیټ جی پي ټي اوپن کوم. ښه چې تاسې چیټ جی پي ټي ته راغلی نو څه به وکړئ، هغه ټول چې مو کاپي کړی ده دلته به یې څنګه کوئ، پیسټ به یې کوئ. اوس به یې څه وکړئ، انټر به یې کوئ. نو دا به څه کوي، ټولې برخې هغه برخې چې کومې هلته وي هغه به مکمل ستاسې نوم ته اړوي. نو اوس به څه کوئ، راځي اپلیکیشن لیټر اول کې جوړئ. اوس وګورئ تاریخ یې دا ورکړه، ټایټل یې ورته دا ورکړه، همچنان ښه راځي ګوره دلته به یې تاسې نوم ورکړئ چې تاسې کوم پوزیشن ته اپلای کول غواړئ. دا دی مای نیم از ډاکټر احمد رحیمي. ګوره مخکې دلته زما نوم و، هغه یې دلته مکمل چینج کړه چې کوم سکلز دي ستاسې همغه مطابق یې دلته دا برابر کړه. نو دلته به تاسې یو شی ده چې دغه ایمیل به تاسې مینولي ولیکئ، واتساپ نمبر به تاسې مینولي دلته ولیکئ پکې. او همدارنګه پرسنل ډیټیل کې تاسې کولی شئ دغه ټولې برخې پکې چینج کړئ. ګوره دغه کیریر ابجیکټیو چې کوم و هغه ما ځان لپاره جوړ کړی و، خو دلته چیټ جی پي ټي څه وکړه اصلاح یې کړه چې ټو ورک از ا میډیکل ډاکټر ان ا ریپیوټیبل هیلث کیر انسټیټیوټ وین ښه دا مکمل ډیټیل دی پکې. او دلته بیا څه وکړه، ورک ایکسپیرینس کې به تاسې ټول له دې ځای نه کاپي به یې کوئ، اول ته به یې چېرته راوړئ، دې ځای ته به یې راوړئ او د دې په ځای باندې به یې دانه دانه دلته پیسټ کوئ چې تاسې نه اشتباه نه شي. ګورئ دا سی وي چې تاسې یو ځلې جوړه کړې دا تاسو ته بیا بار بار په کارېږي. نو تاسې باید خپل ځان لپاره داسې پروفیشنل سی وي جوړه کړئ. ګوره ټولې برخې تاسو ته منظمه جوړې کړئ او هغه سکلز هم دلته پکې شته دي چې سکلز، نو که سکلز کم وي تاسې کولی شئ په دلته ورډ فایل کې ځان ته برابره کړئ. نو دا و د یو پروفیشنل سی وي ټمپلیټ چې تاسو سره به زه په ټلګرام چینل واتساپ چینل کې شریکوم. یو کار به داسې وکړئ چې تاسې هر یو پوزیشن لپاره اپلای کوو نو کوشش وکړئ چې دغه ډیټیل مو سره همغسې برابر کړئ چې کوم اضافي ځایونو کې تاسې کار کړی نو که هغه ورنه بیخي لرې هم کوئ پروا نه کوئ، یا تاسې اضافي سکلز لرئ د هغې پوزیشن لپاره څخه جلا وي نو هغه ورته تاسې لرې کولی شئ. اضافي شیان به پکې هېڅکله نه اضافه کوئ. کله چې تاسې دغه سی وي مکمل جوړه کړه دا به تاسې پی ډي اف ته کنورټ کړئ. پی ډي اف ته څنګه کنورټ کېږي، ګورئ تاسې چې کله دا سی وي خپله منظمه جوړه کړه را به شئ دلته ورډ ته، دلته به سیف از باندې کلیک کړئ، بیا به څه وکړئ ډیسکټاپ ته به راشئ. په ډیسکټاپ کې دلته به څه وکړئ، دلته راځئ تاسې پی ډي اف ورته انتخابوئ او بیا څه کوئ دا سیف کوئ. نو چې کله دا سیف کړئ تاسې دا به څنګه کېږي، تاسو سره به پی ډي اف کې سیف کېږي. نو دا د پی ډي اف ته اړولو طریقه وه. دا ویډیو د ټولو محصلینو لپاره کوم چې پروفیشنل کسان دي هر یو مسلک کې دي ټولو ته ضرور ده. دا ویډیو لینک در سره کاپي که، واتساپ کې ملګرو ته شیر که، ګروپونو کې شیر که، فیسبوک کې شیر که، ټولو ملګرو سره شیر که چې هغوی هم ورڅخه استفاده وکړي او د دې ټمپلیټ څخه هم استفاده وکړي. نو کامیاب اوسئ، بریالي اوسئ د آباد افغانستان په هیله.